سلامونه او نیک هیلې درنو محترمو دوستانو، هیله مند یم چې جوړ او روغ بایاست. بشیر وطن دوست یم. د نن ورځې موضوع مې په افغانستان کې اداري فساد. نن ورځ اداري فساد او د هغه سره مبارزه په افغانستان کې له ډېرو ګرمو بحثونو څخه شمیرل کیږي او دا موضوع ته نور پاملرنه هغه وخت راواوښته چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د اداري فساد د ککړو هیوادونو د تور لیست په سر کې راوستی. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اداره کې د فساد موضوع د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ مهمه موضوع ګرځېدلې ده. لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو د 1988 په پایلو له اعلان څخه وروسته افغانستان سره د امریکا مرستې د اداري فساد سره د مبارزې په لاره کې د افغان دولت قوي اراده پورې مشروطې وګڼلې. وروسته له هغه څخه افغان حکومت د اداري فساد سره د مبارزې لپاره کوټلي ګامونه یا اقدامات پیل کړل، خو د فساد د پراخوالي په سبب کومه ګټوره پایله په لاس را نه وړه. فساد داسې یوه ننګونه ده چې د نړۍ ټول هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي، لږ یا ډېر. د هغو شکل، د هغو ډول، د هغو اندازه او پراخوالی په هیواد کې یو هیواد د بل هیواد سره توپیر کوي یا فرق ورکوي. افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اداري فساد پر ضد د ملګرو ملتونو تړون لاسلیک او د هیواد ولسي جرګې هم هغه تصویب کړ. په ورته وخت کې د افغان دولت له اداري فساد سره د مبارزې قانون بشپړ او بیا د تصویب په موخه ولسي جرګې ته واستوي. د دې ترڅنګ په 2018 کال کې د اداري فساد سره د مبارزې ستراتیژي جوړه شوه چې په ورته وخت کې د فساد پر ضد مبارزې ځانګړی سکرټریات جوړ شو. د فساد سره د مبارزې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د فساد سره د مبارزې کمیسیون په اقرب میاشت کې 1999 کې جوړ کړی چې دا به د اداري فساد له منځه وړلو په برخه کې مثبته نتیجه ورکړي، چې په دغه کمیسیون کې څو ادارې مدغم شولې چې یوه هم د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځانګړی سکرټریات چې زموږ اداره ده. دا ستراتیژي چې جوړه شوې او عملي کېدله، د عملي کولو په خاطر مخکې د نوموړي سکرټریات د جوړېدو څخه نور ادارو هم وجود درلودی، لکه د کنټرول او پلټنې اداره، د ولسمشري ریاست، د شکایتو اورېدو ریاست او د لوی څارنوالۍ ځینې نورو بنسټونو هم په دې بخش کې کار کوي د اداري فساد پر ضد باندې. دولت هم د اداري فساد سره د علمي مبارزې، د عملي مبارزې لپاره خپل چمتووالی وښود، خو بیا هم په تیرو څو کلونو کې افغانستان په پرله پسې ډول په فساد باندې ککړو هیوادونو د لیست په سر کې ځای نیولی یا راځي. په افغانستان کې د فساد لاملونه څه دي، ولې فساد په افغانستان کې وجود لري؟ د رویت سمکن په وینا د مخ پر ودې هیوادونو په رګونو کې فساد او رشوت چلیږي چې رونان یې شرم، بېتفاوتي او عیب ګڼي. هغه څوک، هغه روشنفکران چې هغه رونان دي چې دي، هغه فساد د دوی لپاره د دوی پر هیواد باندې یو نوع عیب یا یو نوع بېتفاوتي په شکل باندې ورته ګوري او دا یو نوع حار یا شرم بولي. فساد په بېلابېلو مدیریتي سطحو کې د مختلفو کارکوونکو سره نه شلېدونکې اړیکه لري، چې د سازمان په پورتنۍ برخه کې د اداري فساد د لوړپوړو مدیرانو همغږي ته اړتیا لري. که چیرې یو اداره کې په وزارت کې فساد کیږي، په یو اداره کې فساد کیږي، دا په دې معنا نه چې کښته رتبه مامور د فساد کړی دی، بلکې دا لوړ رتبه مامور د دې سره چې دوی لاس لري یا ورسره وصل دی. په دې خاطر باندې که چیرې یو قرارداد د مثال ډول لوړ رتبه یا لوړ پوړو یا جګپوړو چارواکي امضا نه کړي، خو مامور یې هغه کښته رتبه مامور یې نشي کولی چې دغه قرارداد منظور او وړاندې کړي. نو دا په دې معنا چې هغه لوړ رتبه مامور یا کارمن یا چارواکي د کښته رتبه مامور یا چارواکي سره اړیکه یا ارتباط لري، یعنې د دواړو همکاري دلته چې ضروري ده یا مهمه ده. نن ورځ اداري فساد د حکومت په یوه اوږده ناروغي باندې بدل شوی دی، چې نن ورځ اداري فساد په عامه اداره کې ګڼ شمېر لاملونه لري. د عامه ادارې څخه مهدف دولتي اداره ده. په اداره کې ټولنیزو ګټو ته د تعهد نشتون چې د قومي، ژبني، سمتي فکر څخه تغذیه کیږي او په افغانستان کې د اداري فساد د غټو لاملونو څخه ګڼل کیږي.
په افغانستان کې یو لامل همدغه دی چې دلته موږ قومي ژبني سمتي مشکلات لرو چې یو چا دسیسه یا یو چا قضیه څېړل کېږي د اداري فساد اتومات غږ پورته کېږي یا غوغا پورته کېږي سمت پرستۍ او قوم پرستۍ ته لمنه وهي نو په دې دلیل باندې چې د عامه ادارې بنسټیز هدف د خلکو ګټې ساتل دي د اداري فساد له منځه وړلو منځ یې وړي چې د ټولنې ټول وګړي یو ډول نه یو ډول د دې څخه ضرر ویني یا متضرره کېږي یعنې په دې معنی د مثال په ډول باندې که چیرې موږ د روزګان او کندهار لوی لارې یا سړک ته یو مثال ورکړو دا په دې معنی چې د روزګان د هغه لرې پرتې ولسوالۍ څخه د چورې ولسوالۍ څخه د جراوت ولسوالۍ څخه د خاص روزګان ولسوالۍ د ګیزاب ولسوالۍ څخه لا هم هلته خلک د دې لارې څخه متضرره شوي دي یا ضرر ویني یا حتی تر دایکنډي پورې نو په یو شکل نه یو شکل باندې دی د دې فساد ودوی ته په ضررت باندې تمامیږي چې دا د ټولنې د بېثباتۍ لامل کېږي بل سیاسي لاملونه لري په افغانستان کې د سیاست ثبات نه موجودیت د سیاسي څېرو په منځ کې د ملي روحیې رامنځته کېدو او پیاوړتیا نشتون په سیاسي مسایلو د زینا په ډلو اغیز غوغا سالري د مجازاتو څخه د خلاصون په موخه د بېلابېلو مدیرانو سپارش د قانون په وړاندې له خپلو حقوقو څخه د خلکو نه پوهاوی په هیواد کې د اداري فساد لپاره سیاسي لاملونه ګڼل کېږي سیاسي لاملونه دي چې دا زموږ د خلکو لپاره د ټولنې لپاره یو سردار ګرځېدل دي له سیاست څخه د ادارې نه تفکیک یعنې فرق نه کول یا جلاوالی نه کول هم د اداري فساد لپاره یو عمده لامل ګرځېدل دی کله چې مدیران د خپلوۍ د معیار له مخې په لوړو سیاسي بستونو کې ګمارل کېږي هغه هم په یو مهمه پدیده ده چې په اداره عامه اداره یا دولتي اداره لري د عامه ګټو ته د اداري ارزښتونو ژمنتیا چسکي له منځه وړي سیاسي قدرت سره لوبه خپل سیاست چې دی د سیاسي قدرت سره لوبه ده د سیاست د ډګر لوبغاړي لپاره د قدرت لاسته راوړل هغوی ته لومړیتوب لري یعنې هغوی ته اولیت لري چې دوی باید سیاسي قدرت په لاس باندې راوي هر کله چې اداره د سیاسي زند او بند تر سیوري لاندې راسي نو په دې صورت کې د ادارې غټ هدف د ناکامۍ سره مخ کېږي دا ځکه چې د قدرت د خاوندانو په نیز ډله ییز او ګوندي ګټې پر ملي ګټو غوره لري دوی دې ته اولیت ورکوي بل لامل چې دی د اداري فساد یا د فساد په افغانستان کې چې هغه هم د اداري لاملونه دي په اداره کې د ظرفیت نه موجودیت د نیمګړو او بې اهمیت اصولو ضوابطو سیستمونو شتون ناګټور اداري جوړښتونه د اداري قوانینو او طرزالعملونو پیچیدګي نااغېزمن مدیران د ښایسته سالارۍ نه موجودیت د کارکوونکو د استخدام ارتقا امتیازاتو په برخه کې قومي سمتي ژبني تبعیضات او د مکافاتو او مجازاتو په نظام کې نیمګړتیاوې په اداره کې د فساد له اداري لاملونو څخه شمیرل کېږي چې دا خپل اداري فساد ته لاره هواروي تاریخي لاملونه د فساد پخوا د اسیا افریقا او لاتین امریکا هر پرمخولي هیواد په یو ډول نه یو ډول د لویدیځ ښکېلاک او ولکې لاندې راغلی و یا و او هر استعمارګر هیواد په دې هڅه کې و چې په هره ممکنه وسیله وي باید د خپل خوښې اداري سیستم په نور هیوادونو کې پلی کړي چې که څه هم د هغه سیستم په یادو ټولنو کې د عیني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي یعنی هغه د هغه هیواد لپاره جوړ نه و او له بل خوا استعمارګرو هڅه کول چې د دوی د ملاتړي اشخاص دلته په کلیدي بستونو کې وګماري او په هره ممکنه وسیله چې وي باید هغوی ته اوچت معاشونه ورکړي چې د دوی وګړو ته وفاداره واوسي او امتیازات ورته تعیین کړي هغه تاثیرات اوس هم پاتې دي چې کښته رتبه مامورین کم معاش ورکول کېږي یا کم معاش اخلي او هغه لوړ مقامات چې لوړ مقامات چې هغه ډېر معاش اخلي عالي کې هغه کښته مامورین چې دي هغه په عیني کار کوي عیني د مشکلاتو سره مخ دي او بل دا د صادقانه کار انګیزه له منځه وړي چې دا خپله صادقانه کار ته دپاره د مامورینو هغه خوځښ دي هغه خنثی هغه ختموي بل اقتصادي لاملونه دي د اداري فساد
یا د فساد په افغانستان کې چې هغه اقتصادي بې ثباتي، اقتصادي پرمختګ نه موجودیت، په ټولنه کې د عوایدو نامناسب ویش او بهرنۍ مرستې هم د اداري فساد یو لامل ګرځېدلی دی. لکه مثلا په افغانستان کې د پی آر ټي چې په اول کلونو کې پیسې راوړي د خلکو ته په یو شکل نه شکل توزیع کې ورسولې، حالې که دا باید د افغانستان د دولت بودجې یا د مالیې وزارت یا د بل خاص ارګان له چینل څخه دا باید توزیع شوی وای، او دا یو نامناسبه ویش په وجود راوړي چې ځینې خلک د غربت په حالت کې اوس هم قرار لري او هغه ځینې چې دي هغه د امریکا پیسې په لاس راوړلي یا د بهرنۍ پیسې په لاس راوړلي، هغه په لوړو موقفونو کې او یا په مختلفو وسایلو باندې دوی سنبال کورونه لري. بل په دام د دې لامل کې چې اقتصادي لامل ورته ویلی سو، په ټولنه کې باید زیاتره خلک د ملي خدمتونو د مامورینو په شمول د اقتصادي پلوه خوښ وي. هغه کارمندان چې په دولت کې کار کوي، په دولتي ادارو کار کوي، دوی باید اقتصادي خوشحالي ولري، یعنی دوی باید په دې باندې قناعت وکړي چې موږ وو دغه معاش مشترکي باید د زموږ بس او دولت باید ښه معاشونه ورته وټاکي. د ګوتو په شمار کسانو ته د لوړو معاشونو او امتیازات ورکول د اجتماعي اقتصادي مشکلاتو رامنځته کېدو سبب کیږي. دا خپله د یو اجتماعي ثبات خپله له منځه وړي. د عامه ادارې د مامورینو اقتصادي ستونزې هم د اداري فساد لاملونو څخه ګڼل کیږي. کله چې د مامور معاش 5000 شپږ یا 1000 معاش وي او د کورنۍ مصرف تقریبا 10,000 دی مجبور کیږي چې فساد لاره وارکړي، فساد وکړي، مثلا یا رشوت واخلي، د رشوت په بدل کې د یو غیر قانوني کار یا عمل ترسره کړي. د عادي مامورینو معاش ډیر کم دي، د مثال ډول لکه څنګه چې مرته ویلې، او د دې هغه لومړني ضرورتونه یا نشي ورته پوره کولی، چې دا د افغانستان ولسي جرګې اوس دا موضوع په مخه اخیستې ده چې دا باید دوی وایي د کښته رتبه مامورینو معاشونه باید لوړ شي، چې دا د اقتصادي ثبات په وجود راوړي او دا په خیر باندې تمامېدلی شي د دولتي ادارو یا د یو هیواد لپاره. بل جوړښتي ساختار لاملونه چې دي، ساختاري لاملونه چې دي، نامحدود قدرت په خپله نامحدود فساد منځته راوړي. په متمرکز نظامونو کې د قدرت او صلاحیت ټولې منابع په مرکز کې د څو محدودو په لاس کې ورکول شوي دي. یعنی دلته موږ هغه ډیسنټرالایزیشن نه لرو چې هر څوک په خپل ځای کې کار ترسره کړي، نو دلته مجبور کېږي ځینې وخت کې چې هغه مامور د ولایت څخه د ولسوالۍ څخه راځي و مرکز ته، او دلته دی هلته د معاش کمي او د بلې خوا څخه دلته په مرکز کې په خپلو کارو د خلاصېدو په خاطر باندې دی له لهانده ګرځي، نو دی مجبور کېږي چې کمیشنرکارانو ته یا واسطه بازانو ته لاره پیدا کړي یا پیسې ورکړي، چې دغه دی پیسې ورکړي، دغه پیسې بیرته دی مجبور کېږي چې خپل کار ته وګرځېدی، هلته دی فساد وکړي، نو دا خپله د فساد لپاره لاره هواروي، ځکه چې دلته پیسې مصرف کړي دي د کمیشن کار ته یا د یو واسطه باز ته پیسې ورکړي دي او د هغه احسان یې وړی دي، او کله چې که پیسې ورنه کړي، مثلا یو چا واسطه کوي، کله چې د واسطه وصلو وروسته که دا وکیل که سناتور هر څوک شي، بیا د فرمایشات چې په هغه ولایت کې دي هغه دی باید مجبور چې ومني، په دې خاطر باندې چې د سره کومک کړی دی، دا خپله د فساد لپاره یو لاره هواروي. بل اداري طرز العمل په هیواد کې د فساد ضد قوانین کمزوري او دا هم د اداري فساد د لاملونو څخه شمیرل کېږي. باید په افغانستان کې ډېر قوي د فساد ضد قوانین جوړ شي، وضع شي او سزا ورته ورکول شي. هر هغه څوک چې په فساد باندې اخته دی یا فساد قضیه ورباندې ثابتېږي باید دته داسې سزا ورکول شي چې نور د ده څخه عبرت واخلي، او که چېرې دی د پیسو لنډې مودې لپاره مابست لویږي او یا د ده څخه بیرته پیسه ریفنډېږي، دا د فساد د منځه وړلو لپاره زما په نظر باندې دا کفایت نه کوي یا بسنه نه کوي. بل ارزښتي ټکر موږ په افغانستان کې لرو چې دا هم د فساد یو لامل دی. عامه اداره د ځانګړو ارزښتونو، هدفو، اصولو او قواعدو لرونکې ده چې نوموړي ارزښتونه په عامه اداره کې د عادي او مثبت فعالیت بهیر تضمینوي. د دې لپاره د عامه اداره خدمات وړاندې کوي چې د خلکو هغه فعالیتونه چې دوی کوي د خلکو لپاره د دې خدمات باید په ښه ډول باندې په صحیح ډول باندې ورته ورسیږي. هر وخت چې نوموړي ارزښتونه تر پښو لاندې او یا له نورو ارزښتونو سره په ټکر مومي یا ټکر پیدا کوي، نو په دغه وخت کې د عامه ادارې فعالیت بهیر د هدفو د لاسته راوړلو لپاره نه وي، نو دا کار هم په خپله د فساد سبب کېدلی شي. نو اداره د دې لپاره جوړه شوې ده چې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي، په ښه ډول باندې د خلکو هغه ضرورتونه چې د هغه ضرورتونو ته رسیدګي وکړي یا باید هغه په ښه ډول پر خپل وخت باندې ورسوي. کله چې دلته دغه ارزښتونه راپورته کېږي او د ادارې هغه اصلي موخه یا هدف یا هغه اصول او چې د هغه د پښو لاندې کېږي، نو دلته مجبور کېږي چې
موږ وایو د اداري فساد لامل واقع کیږي. بل ټولنیز لاملونه دي، ځینې وختونه ټولنیز ارزښتونه هم د فساد لامل کېدلی شي. خپلوان د مثال په ډول د ټولنیز ارزښتونو پر بنسټ له خپلو او نږدې اړیکپالو سره مرسته او کومک ټولنیز ارزښتونه دي له ډلې څخه شمیرل کیږي. او که څه هم دا یو خوښونکې پدیده ده، خو دا چې د عامه ګټو په خدمت کې قرار لري دا عمل هم د فساد یو ډول ګڼل کیږي. د مثال په ډول که څوک د خپل ورور یا خپل کاکا زوی د ماما زوی د اخ شي د خسر سره کومک کوي، کله چې کومک وکړي او هغه غیر قانوني کار ترسره کوي، که څه هم دا د خلکو د خوښي وړ ګرځي، مثلا خوښوونکې پدیده ده، خو دا چې دلته د اداري فساد سره په ټکر کې راځي، د اداري اصول تر پښو لاندې کیږي، نو دا خپله د اداري فساد یو لامل ګڼل کیږي. بل موقفونه په ګوته کول په اداره کې د معیارونو ظرفیت دی، د ظرفیت پر بنا باندې باید معیار باندې یو څوک په اداره کې وګمارل شي. او بل قانوني عقلاني رهبري نه کورنۍ سابقه. دلته باید په افغانستان کې موږ په دې باندې فکر وکړو که څوک د یو چا زوی و، مثلا د لوړ رتبه زوی و، یا مثلا پلار یې په دولت په دستګاه کې کار کړی و، یا مثلا جهادي قومندان و، یا مثلا بل څوک و، کله چې هغه وژل کېږي هغه له منځه ځي، دلته اتوماتیک پر ځای باندې زوی یا ورور مقرریږي، چې دا د اداري فساد لپاره یو ښه مثال موږ ورکولی شو چې په ځینو اطراف کې موږ لیدلی شو یا وینو، او دې سره موږ لاس او ګریوان یو چې دا خپل د اداري فساد یو لامل کېږي. په دې خاطر باندې کېږي چې هغه دی په ښه سړی و، مګر کېدای شي دغه زوی ښه سړی نه واوسېږي، یعنې ښه سړي سم هدف دا دی چې دی باید دی کېدای شي چې دغه ظرفیت ونه لري، دی باید عقلاني رهبري ونه کولی شي، نو دا باید دا دې ته د پای ټکی کېښودل شي، ځکه چې دا کار په اداره کې د ظرفیت د کمولو سبب هم کېږي، یعنې په اداره کې ظرفیت له منځه وړي. بل د ځانګړي قوانینو نه موجودیت په اداري طرزالعمل کې د ستونزې شتون دی. د افغانستان اداره د ځینو پیچیده اداري کړنلارو لرونکې ده، او بل خوا په اداري سیستم کې د استخدام او ارتکا ستونزه هم فساد ته لاره برابروي. که چیرې یو څوک ترفیع اخلي مثلا، یا هغه دی غواړي چې ارتکا وکړي د یوه بل څخه بل بس ته دلته مجبوري کېږي واسطه وکړي یا مجبوري کېږي پیسې ورکړي، چې دا خپله د دوی د شایستګۍ پر اساس باندې دوی ارتکا نه کوي اکثره. دلته چې کېږي خپل د اداري فساد ته لاره هواروي. له راتلونکي څخه ویره په اداره کې د شغلي تضمین نشتون کولی شي چې د کارکوونکو له خپلو واکونو یا موقف څخه ناوړه استفاده وکړي. د مثال په ډول که زه یو ځای کې رئیس کېږم، وزیر کېږم، زه مجبور کېږم چې یعنې زه په دې باندې باور نه یم چې زه به تقریبا دلته 10 کاله 15 کاله یا 3 کاله دوام کوم په دې موقف کې. دلته څه کوم وایم د لنډ وخت لپاره مې راځي چې فساد وکړي، د خپل نامه څخه د خپل وظیفې څخه د دې څخه باید سوء استفاده وکړم. دلته چې کېږي جاب سکیورټي وجود نه لري. کله چې جاب سکیورټي وجود ونه درلودي، دا خپله د فساد یو لامل کېږي، دوی فساد ته لاره وري یا کوښښ کوي چې فساد ته مخه کړي. بل دا د شغلي ضمانت یا د وظیفې جاب سکیورټي چې دا ډېره مهمه ده. بل منفي رقابتونه او ټولنیز تضادونه که چیرې ادارې ته لاره وکړي، نو دا هم د اداري فساد د عمده لامل ګرځي، ځکه دا ډول رقابتونه په اساس د یو خوا وګړي هڅه کوي چې د خپلو موقفونو څخه زیات څه ترلاسه کړي، او د بلې خوا دوی غواړي چې خپلو سیالانو ته وښیي چې زه خو نو پلاني رئیس یم، پلاني ځای کې کار کوم، زه خو نو دغسې یم، زه مجبوري کېږم. دوی مجبوري کېږي چې هغو ته خرابات وکړي، هغو ته مثلا د هغو ته ځانښوونه وکړي. کله چې خرابات یا ځانښوونه کول، دوی مجبوري کېږي چې فساد وکړي یا رشوت واخلي، په دې خاطر باندې چې د دولت ټاکلي معاش کفایت یا بسنه نه کړي. دا خپله د اداري فساد د لاملونو څخه یو لامل دی. بل د پوهاوي د کچې ټیټوالی. اکثره زموږ داسې خلک دي دوی په خپلو حقوق باندې نه دي خبر، یعنې زموږ حقوق پر اداره باندې څه دي چې دوی د ادارې څخه وغواړي یا هغه څه چې اداره دوی ته باید وکړي، دوی په دې باندې نه خبر چې اداره زموږ لپاره دلته ټاکل شوې ده یا جوړه شوې ده، باید موږ خپل حقوق ترلاسه کړو. بل رواني لاملونه اکثره وختو کې په افغانستان کې زموږ اکثره کورنۍ کې خپلو ماشومانو ته په ښه ډول باندې تربیه نه ورکول شوی، مثلا احترام نه ورته ورکول شوی. کله چې دوی موقف ته رسیږي، واک ته رسیږي، نو دوی د خپل موقف څخه سوء استفاده کوي چې دا ظلم کوي پر خپل مامورینو باندې، که چیرې رئیس وشي، وزیر اوسېږي یا معین اوسېږي یا والي اوسي یا لوړ رتبه مامور اوسېږي، دوی پر خپلو کارمندانو باندې ظلم کوي. دا ظلم په دې معنی په دې خاطر کوي چې د تر اوسه پورې د احترام خوند لیدلی نه، یا دی په کورنۍ ښه روزل شوی نه وي. نو دلته
دوی دې کار ته مخه کوي چې دلته غواړي چې خپل کارمندان یا خپل مامورین یا خپل لاس لاندې اشخاص تر فشار لاندې راولي او دوی باندې ظلم وکړي چې دا د اداري فساد لپاره خپل یو لامل ګرځي. په دې خاطر باندې که چیرې یو ظلم ورسره وکړي هغه مامور کوښښ کوي وایي زه وروره څه ضرورت لرم زه کار کوم ستړی یم خو بیا هماغه یو متل موږ ته لرو وایي هندوستړی خدای ناراضه نو دا هم خپله د فساد یو لامل کیږي. بل د موازی ادارو شتون په افغانستان کې چې دا لکه څنګه چې یو ډول قوانین ضوابط او د کومندې یووالی شتون د عامه ادارې د ثابتو اصولو څخه دی شمیرل کیږي. د موازی ادارو شتون د عامه ادارې واک او ځواک د پوښتنې لاندې راولي او شغلي تعهد ټکنی کوي چې د خپل د فساد لپاره یو لامل کیږي. نو موږ په ګرد یعنی په داسې کنکلوژن کې ویلی سو چې اداري فساد خپله یوه شومې پدیده ده چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د دې لپاره کوټلي ګامو ته ضرورت لري چې باید دولت او نړیواله ټولنه او زموږ عام خلک پر دې باندې کار باید وکړي او د عام خلکو ذهنیتونه باید پر دې باندې جوړ سي او دوی ته باید تبلیغ وسي یا دوی باید په دې باندې آماده سي چې تاسو څنګه کولی شئ د اداري فساد سره مبارزه کولی شئ. د خپل د اداري فساد لپاره د له منځه وړلو لپاره یوه لاره یو د حل لاره ده. نو موږ تاسې باید ټول هغه ځوانان چې په اداره کې کار کوي هغه ځوانان چې په سیستم کې کار کوي باید د دې لپاره کار وکړي او ذهنیت خلکو ته ورکړي چې فساد باید ونه کړي. فساد د اسلام له نظره ناروا کار دی. فساد د انسانیت له نظره د ناروا کار دی. دا ښه کار نه دی بد کار دی. نو موږ تاسې اول باید د ځان څخه شروع کړو خپل فساد ونه کړو او بیا نورو دوستانو همکارانو ته باید دا په ذهن کې ورکړو چې د فساد څخه لاس پرېوي. هغه څوک چې فساد کوي هغه هم خدای ته مسؤل دی او هم خلکو ته مسؤل دی چې دا کار خپله د ټولنیز ثبات د بې ثباتۍ لامل کېدلی شي. د بلې ویډیو پورې د خدای په امان.